غني اخر هم زړه تنګ شو او خپله خوله یې خلاصه کړه ولې عبدالله ته داسې وچ جواب ورکړ. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې له مکمل حقیقته خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. عبدالله په داسې حال کې چې ټاکنې یې هم بایللې دي خو بیا هم عبدالله واک ترڅنګ ضمانتونه هم غواړي چې دغه کار د ولسمشر غني حوصله ختمه کړه او نر ځواب یې عبدالله ته ورکړ. ولسمشر غني وایي چې د څه شي ضمانت، ولې ډارېږي او دا هیواد او واک خو تا په ټیکه نه دي نیولي چې ضمانت یې غواړې او تېره دوره کې دې څه کړي، یو کار دې ولس ته په ګوته کړه چې تا کړی وې. عبدالله د ځان منافعو لپاره ټول وطن بحران خواته بوتلو. د واک پر ځای باید محاکمه شي. پخوانی اجرایي ریاست او په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، خو که غني لږ نوره مبارزه وکړي عبدالله نور له صحنې ختموي. که څه هم یو ځل بیا هغه د ټاکنو په نه منلو کې ګټه وکړه او ولسمشر غني دې ته راضي شو چې عبدالله او د هغه ټیم ته هم په حکومت کې برخه ورکړي، خو د عبدالله د ټیم خپلو کسانو اوس د هغه پر ضد دریدو ته ولاړ شوي دي. څو ورځې مخکې په رسنیو کې دا خبرې هم خپرې شوې چې د عبدالله په ډله کې کسان 3 ډلې شوي دي او هر یو خپلې غوښتنې لري چې ښایي د دوی ټیم مات شي. خو تازه د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود خبرو د عبدالله په ټیم کې د اختلافاتو ټول لوري روښانه کړل، ځکه داسې ښکاري چې عبدالله ته د تیار دی چې د مصالحې الشورا مشري واخلي، خو نور ملګري ورسره نه مني. د عبدالله د ټیم ملګری لکه احمد ضیا مسعود او یو شمېر نور غواړي چې تیرې ولسمشریزې ټاکنې باطل اعلان شي او ګډ حکومت دې جوړ شي او اجرایي ریاست دې رامنځته شي. خو ولسمشر غني چې په تیرو ټاکنو کې بریالی شوی و هغه هېڅکله هم دا نه غواړي چې یو ځل بیا د 2014 کال په څیر حکومت له عبدالله سره نیمایي کړي او یا د اجرایي ریاست په څیر بله څوکۍ جوړه او د حکومت نیم واک دې ورته وسپاري. له هغې ورځې راهیسې چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان شوي د ولسمشر غني او عبدالله د ټیمونو ترڅنګ خبرې روانې دي، خو عبدالله چې څه غواړي هغه ولسمشر غني نه ورکوي او ولسمشر غني چې څه ورکوي هغه د عبدالله د ټیم ملګري ورسره نه مني. د احمد ضیا مسعود له وروستیو خبرو څخه ښکاري چې عبدالله د مصالحې الشورا مشري منلو ته راضي شوی ده او همداراز ښایي د هغه د ټیم ځینې کسانو ته په کابینه کې هم ځای ورکړل شي. خو اوس د هغه د ټیم له منځه یو نوموړي پر وړاندې کسان راپاڅېدلي او وایي که چېرته د مصالحې الشورا مشري ومني نو خپلې لارې به ورسره جلا کړي. عبدالله اوس که د مصالحې الشورا مشري ومني نو خپل ځینې نږدې ملګري له لاس ورکوي او که یې ونه مني نو له یادې برخې هم بې برخې کېږي. هغه اوس د پاڼ او پړانګ ترمنځ ولاړ ده چې ښایي په نږدې ورځو کې روښانه شي چې پاڼ ته ورځي او که پړانګ یې لاندې کوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.